هغه کورونه چې اوس یوازې لوټې پاتې دي، دلته نه د ژوند لپاره سرپناه پاتې، نه خواړه او نه هم د اغوستلو لپاره کالي. دا د غور مرکز فیروزکوه په څنډه کې هغه کورونه دي چې د جمعې ورځې سېلابونو ځپلي دي. در شو اینه که مردم بعضی خوب کرده بودن، بعضی نکرده بودن. اینجا سر صدا شد، قیلی شد که کمک. ما مردم آمدیم در کمک از این خودی نفر که بیگوش رو بدر کردیم. یک زن دیست که دیتا کدک زیر خواب او عرصه تکا. غور کې د طالبانو د سیمه‌ایزو مسؤلینو په وینا فیروزکوه ښار او شاوخوا ولسوالۍ کې د دې مرګونې پیښې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. له 6,000 زیات کورونه او زرګونه هکتاره کروندې هم سیل لاندې کړي دي. فیروزکوه ښار کې حتی مرسته رسونکې ډلې هم نه تر سترګو کېږي، نه د بیړنیو مرستو په برخه کې او نه هم اغیزمنو خلکو ته د خوړو او کالیو رسولو په برخه کې. د سېلابونو له امله فیروزکوه ښار کې دکانونه هم له اوبو او خټو ډک شوي دي. ځینې توانېدلې چې له خپلو دوکانونو توکي راوباسي، خو ګڼ شمېرو خپل مال پکې له لاسه ورکړ. د طالبانو د سیمه‌ایزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې له 2500 زیات دوکانونه ویجاړ شوي چې خلکو ته زیات مالي زیان اړولی دی. وروسته سېلابونو د غور ولایت ځینو ولسوالیو او له فیروزکوه ښار سره نښلېدونکې لارې هم تړلې دي.